تا ته پته نشته دي ظالم اونده اول خو دغه پته ولګه کنه د دې ګولو هغه ګولې خوړلې به وشکړای دی دا ورله د شپې په 12 بجې ورکړل شي شپې 12 بجې باندې ورکړل شي ټول مخکې فضل الرحمن راچوت شو چې مرګري دا دغه حکومت ته پلان کړي وغیرہ غلطي خبرې به کولې څه غلطي خبرې به دغه چې لکه د يهودو ایجنټ ته نن زو هغه ته چې ته مسلمانې کن تور پاسه د غریب سړي تاسو دا چې کېدې شي قصدنه مدنوم کېدې شي چاپی لګولای دا خو ګوره چې ته سړی بدنامه دا هغه د پاره خو هم څه توړ ګوره کنه دا لکه تاسو ټول کړه دا خو دا نه موږ نه کنه جی هغه دا کار کړل چې دا موږ په گاړو باندې پټ دا خو رشته گاړه ولاړ سټیکر شاته ورغو دا خو اسانه خبره ده الحمدلله تاسو نوم نه صدام حسین جی تاسو کوم ځای راغلی سواد جی تاسو له افسر افغان صاحب چې کوم نه دا لګیا وي چې کوشش کوي په کله وای چې شاید هغه دې سنو کویلې دي کله وای خرو باندې خلک وړوړي کله بره ګجر خي نه دا غي د پاره خو عمران خان راوته او د مزدور د پاره خو زمنګ د غریب د پاره هیڅ کوم منډه نه وای په غیر د عمران خان نه چې هغه ډېر ښه خبره ورته کې ډېر ښه د کولې په خپل ما مزدوري کړې ماته احساس شته افسر افغان چې کم دی لکه ډېر خو کس دی صحیح ده ښه خبره کوي خو هغه کله یو خبر رانیسي کله بله چې ټیټ ودرېږي د کویلې د مزدور سره د ټولو مزدور سره یوازې د کویلې نه کوشش کوي چې هر یو مزدور سره هر ادارې سره ودرېږي نو هغه به لکه کامیاب شي او زمونږ خصوصي د پی ټي آی سره ودرېږي د عمران خان سره دی ودرېږي نو انشاءالله چې ډېر به کامیاب شي جرنالست د پارټو سره کار نه چا خو به هایلایټ کول کوي ګوره دغه خدا کار دی صحیح ده خو سپورټ به هغه طرف ته زیات کې چې کم هغه د غریب قوم आवाज اوچتای زمونږ عمران خان صرف د عمران خان کې د پی ټي آی سونه حکومت وشو کې پی کې د تقریبا 8 کاله 8 کال دا شانګلا دی ته بالکل نه درا یاد شوی بایجان شانګلا چې د امیر مقام په کې سو خو تاسو ته خپل پته ده شانګلا کې وس چې شوکت یوسفزي کوم کارونه کړی دي امیر مقام تقریبا 30-40 سال کې نه دي کړی راشه په کې پی کې کارونه وګوره په سواد کې وګوره د شانګلې ته شانګلې کنه زه د خپل د سواد یم خو شانګلا مې ډیره خره ته معلومه ده د شانګلې د عوام نه ته تاسو وکړه چالت امیر مقام خو بالکل سن دي کړی بھائی ما ته پته ده کنه او شوکت یوسفزي ماحول تاسو خپل چیک کین تاسو ته خپل پته نه ته بس صحیح راوسه روډونو خو ماغه شانتري داسې د چړلې ګیرونو کې تاوي کنه به بس احسان کې کوډوال وتلی هغه خو د غرونو روډونو د چړلېږي به خامخه خو روډ جدا شه دی امیر مقام ټول عمر له د شانګلي عوام په پیپ دوکه کړي دي او شوکت یوسفزي او زمنګ کې پی کې وزیر اعلی محمود خان هغه ماشاءالله ډیر زیاته قرباني ورکړي دا وسوم کوي ماشاءالله نن په اسلام آباد کې تاسو کوي نن اسلام آباد کې دغه غریب د پاره راوتی یو کله چې په 150 باندې لیټرو 150 نو چا مواز نه اوچتو نن چې په 250 ته نو موږ غریب راوتی یو کم چې غټ ادارې د پی ډی ایم هغه د دې په باره کې بالکل غږوم نه کوي ناره کولې شپږ میاشتې مخکې هغه راوتی 3 میاشتې مخکې بلکې راوتی خو هغه د وزارت چې کمی ګولې هغه ته استعمال شو بس غلی شو نشه شو دغه مسله بس مولانا صاحب چرته ورک دی مولانا صاحب خو اصل کې مولانا صاحب ګولې خړلې دي په دغه باندې ګوره عوام د هغه چا مرګره دي چې د عوام مرګره مولانا صاحب ماشاءالله په خپل مولانا صاحب دی خو ګولې یو خړې بس الله پاک دی ورسيات ورګي وزارت ګولې خړل ته پته نشته دي ظالم اونده اول خو دغه پته ولګه کنه د دې ګولو هغه ګولې خړل به وشکړای دی کله خړل دا خو تقریبا زما په خیال 2 میاشتې کېږي نه 2 میاشتې کېږي او ګولې خړل بس الله پاک دی ورسيات نه خړل یاره دای ورله د شپې په 12 بجې ورکړل شي شپې 12 بجې باندې ورکړل شي شونو سره جی جی دا وسونه وخت په دا چلیږي دا چې دا سیستم بر د دا نشه وسونه وخت دا خو نشه خو خپل ټیم دا چې د کوزه شو دا خپل بیا سیټ شي کله کوزيږي تقریبا نو من کوشش کوم د نشه کوزولو د لپاره من راغلیو کې د شي جزرتي کوزه شي نن عمران خان صاحب څه تقریر کوي استاد اندازه سره عمران خان چې دا کنه دغه چې کوم نظریه ده کنه نو ماشاءالله ټول د غریب د پاره ده د اسلام د پاره ده هغه تقریر باندې هر څوک پوهیږي چې هغه کم تقریر کوي څنګه کوي د چا د پاره کوي نو پاغي باندې ماشاءالله ټول پوهیږي جی زمره باندې تاسو ولې بات کوي اسلام آباد ته د عمران خان جلسه او چې هغه کم د غریب د پاره کوم आवाज چوت کړی دی د پاکستان د پاره کوم आवाज چوت کړل کم د پر دنیا کې د پاکستان نن سبا کم عزت ته منګه هم راو ګورو چې مرګ لکه د عزت برقرار پاتې شي او کم د نواز شریف او د زرداری او د پی ډی ایم کم مکس اشار پارټي چې د حکومت په کم طرف روان دی په مخ کې عمران خان 3 روپۍ پېټرول وخې جوړ نو ټول مخکې فضل الرحمن راچوت شو چې مرګري دا دغه حکومت ته پلان کړي
د وغیرہ غلطي خبرې به کولې اسه غلطي غلطي خبرې به دغه چې لکه د يهودو ایجنټ دی نن زه هغه ته چې ته خو مسلمان یې ګن تور پاسه د غریب سړي تپوس خو کا نن شاید 255 ته ورسېدو نن ته ولې ودی تاله چل څه شوی دی اسلام ملګری ولې نشه ګولې خوړلې نه نشه ګولې خو هغه خوړلې ځکه خو هغه سودره کنه مرګ دل پکار دی چې مسلمان دی د ځان ته غټ عالم وي منګ نه پوه یو دل پکار دار چې ډیره پاسې دل مرګ چې نن د شهباز شریف خلاف ولاړ چې یاره مرګ د حق आवाज کی ماغه عمران خان یوازې نو چې څوک د حق आवाज کی موږ به دغه مرګرتیا کوو چې د حق आवाज کوو نو چې دا کوم استاد محمود خان صاحب دی او د مراد سید صاحب د دیر صاحب مرزه آتے کړه تاسو خپل आवाज نه کوي سواد تیار سره جوړ کړ روډونه جوړ کړ یونیورسيټي به ولر سي وړو کونډه په سواد ور منډلې نور علاقو ته څه ورکړه نه ان شاء الله هلته هم جوړ شي خدا هغه چې کوم نه ام پی ایس دی موږ هغه ته وایو چې تاسو باقاعده خپل تاسو کوي محمود خان سره میلاو شي هغه ته وایي چې زموږ د ستونزې دي نو حاله به کارونه کیږي خلکو په خوانه دیر کا قسمت سو را ویلي نه دیر کا قسمت سو نه د دیر خلک ودرې د دیر پاسې د خپل میناز د ام پی نه دونه تاسو کی چې تاسو زموږ ځکه کارونه ولې نه کیږي مرګري پاکستان عمران خان او محمود خان چې د یوازې د کې پی کې نه دی یوازې د سواد نه دی دا د ټول پاکستان دی خو چې څوک را پاسې څوک خپل تاسو کی کنه موږ الحمدلله محمود خان نه خوشاله یو د استغفار عبد الله خان دی ورور دی احمد خان دی ماشاءالله خپل کارونه کړی دي د ټول کې پی کې بکی خو چې څوک تاسو خپل کوي د حق نو غوله به یو کی چې یو سړی ودی نه بزرګ ته نشي پاسوله دا مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه ورور خیر خیرت جی الحمدلله سلام محمد ممتاز خان یې کوم ځای نه راغلی سوات نه سر تعلق ته جیو دا دی وختو دي تاسو کړلې دا شوق ته جی یو یونیک کار دین کړه چې برې ته وګړه دی اوس بالکل شیپ کړه دی ولته اوس کټ کټ وخت پرې شوق ته جی شوق دی جی څوک سپورټ کوي عمران خان سپورټ کوي تاسو پرې گاډي خدای دغه نن لیک دغه سټیکر لګي نه چرته هم نشي هم گاډي باندې نن لیک والا سټیکر لګي دا زمون نشته جی تاسو نه جی نه پی ټی آی سپورټ کوي پی ټی آی عمران خان سپورټ کوي عمران خان سپورټ کوي مهرباني وعلیکم السلام څنګه ورور خیر شکر در الحمدلله سلام محمد جی محمد حبیب الله خان کوم ځای سم تعلق دی دا سوات مټه سره مټه سره تعلق دی تاسو سره دا څنګه په حالات کې راغلی د سوات نه بس د سیده جی چې د منګایي دا کم پوزیشن چې راغله کم چې د امپورټډ حکومت کم پوزیشن ده هغه مجبور کړو دی راتلو ته چې د دې سیستم نه چینج شي چې دا کم سیستم د دور روان دی د پلار نه نوسینه زوینه را روان دی نو سوت را ورسید چې دا سیستم ختم شي او چینج راشي مونږ هغه چینج د پاره تاسو یونیک کار نه کړی دا ګاډم راوسره پاغم د پی ایم ال ان والا دغه لګول دي دغه چې څونه دغه لګول دي دغه راغلي په پی ټی آی والا ساجيبه هم نه دا خو د سیدا چې کېدې شي قصدنه مدنوم کېدې شي چاپی لګولای دا خو ګوره چې تیو سړی بدنامه داګه د پاره خو هم څه توړ ګوره کنه دا لکه تاسو ټول کړه دا خو دا نه موږ نه کنه جی هغه دا کار کړل چې دا موږ په گاډو باندې پټ دا خو راشته گاډه ولاړ لسټیکر شاته ورغو دا خو اسانه خبره ده ډرایور خو ځای ما دغه سوینون لیک سوی نو څو به مده خو کې دی نشي نه هغه بیا ولې راغل دا هغه هم څه جوازي کې دیم شي نون لیک کمی تاسو دا خبره شو خو دې شي دون ستړی کړی چې بل ورځ دا کم پټرول ګرام شو دا غم لمه چې رب بس د دې چورو نه خلاص کې وای کنه شانګلا چې کومه د سواد سه ضلع د خواږي وای دا پاکستان د ټول نه بیکورډ ضلع دا ولی د سینه د جی دا ګوره چې د اول د ریاست سواد ایسوا صحیح شو جی کله چې د ډیسټریکټ شانګلا شو کنه نو دو هغه سیستم پراپر طریقې سره ونه کو دا خو وس نه د شي کنه دا خو ډیر ګورنمنټونو کې شو دا په پراپر طریقې سره د ونه شو چې اپیس تیار نشو دغه ونه شو ډایرکټ هغه د ډیسټریکټ اعلان وکړو ان شاء الله چې مونږ کې د شي د اپر سوات اعلان مو شي خو دا هغه د پاره پراپر ګراوند باندې کار روان دی نه هغه به ان شاء الله تاسو هغه وینئ تاسو به شنګلوي نه تاسو په خپل فرق معلوم شي په دې کې زمونږ دغه سم غلطی نشته مونږ په کې لګیاو جوړوي تاسو وس لاړ شئ چې په شنګله کې په دې وخت کې شوکت خان یا محمود خان چې هغه د پاره کم پروجیکټونه ویوړو کم کار پکې روان ان شاء الله ډیره ضربه تاسو یو نه شنګلوي نه افسر افغان صاحب خو بالکل کوشش کوي لګیا د مړ افسر افغان ټیک ته په خپل ځای لګیا خو افسر افغان یو بل فلسفي والا دی دا هغه یو بل نظریه والا سوچ چې کله هغه نظریه مختلفه وي نه ابا پتا پس مخه خبره کوي زما د خانم تابع خو زګه سری ز په خپل شانګلا ما وزر کړل اوس هم په خرو باندې خلک وړي بالکل زه تاسو ما وی ټیک ته خو زمو خو په اوس ګورنمنت راغی مون کوشش کوو چې کم غن پاتې شو ده هغه غن صفاش سره خو باندې څه چل شو ما سپاینل انجری ده سپاینل انجری دا ته ډېر تکلیف نه وځ ته په دې تکلیف کې راغلی نو په بازي خبره چې په تکلیفونو ورواړو نه هغه باسي لیکي دا غي د پاره بس کول غوړي څه جذبه بلره ته سمینه چې ستم دلی برابر ان شاء الله چې دا کم پوزیشن ده ان شاء الله چې ډیر چینج براشي او دا کم چې پته مراغلی په دې تمه چې موږ ته دا ګورنمنت میلاو شو موږ به 10 یو پلان وچلو چې آینده به موږ راشو ان شاء الله دا بن راځي